دا نیمه شپه د ټپې خوند کړي او څوک به مین وي څوک به ورک له ملکه وینا مسافر دې ډېره وکړه او رنګ مې دیر دی په نامه دې یادومه او مسافر مو وژنئ خاونده د کور مېرمنه انتظار ورته کوینه او چې مسافر شوې اوس به څه خورې او کور دې خوراکو د سرکو شونډو سرونه مسافرۍ ته دې ځان جوړ که او چړ راواخله ما حلاله کا مینا او مسافري کولی نشي زه یې یادېږم په لسمه ورځ راځي نه مسافر تللی در جګه نشوم تر خپو مې لاندې شول د زلفو تنابونه او د کور تر شا مې رنځور پروت دی که چا ور پرېښوم په دیدنې رغومه او په بوساړه کې دې غېږ راکړه د ډمې زو یاد له لشو دې ډکه کړمه له ډاره غږ کولی نشم د سوال یاري د اوس به ګډه وډه شي نه او جانانه دا دې څه عادت دی چې نوی یار کې زوړ ته ورکې رخصتونه او په ما دې زر شیندلي نه دي او چې د لاټین په رڼا غواړې دیدنونه ما ته پنځه ګوتې د سرو کا او په دواړو لاسو به دې کور راټولومه او ولور دې جګدنده مې سپکه او دنده پرېږدمه قاچاقي خارج ته ځمه او جانانه دا دې څه عادت دی چې نوی یار کې زوړ ته ورکې رخصتونه ما ته دې څه ویل ما نه هېر دي ما ته هغه خبره بیا وکړه میینه او د زړه له درده به نارې کړم ویده به ویښ کړم ویښ به ټول په ژړا کړمه